ما ته دا یو مضمون ورشو چې ته مضمون دا وې زما تاسو نه یو خاص کوم چې ډېر په توجه باندې وتوکې دا مضمون ما په دې باندې لیکل دی چې شاعر څوک دی شعر څه دی د شاعر مقام سره او کته لارښود دی د سترګور دی د دانشور دی نو دې د قوم څه قسم رهنمایي وکړي آیا د قوم بغاوت ته جوړ کړي که انقلاب ته جوړ کړي د ورته غل په ګوته کې که د غل مخې ته جوړه کړي د په کوم انداز باندې هغه خپل اصلي غل وپېژني او هغه د ولس ته مخامخ کړي په دغه حواله باندې ما دا مضمون لیکلی دی هیله لرم چې تاسو به ورته په پوره خاموشۍ او پاملرنه باندې غوږ کېږئ زما د مضمون سرخط دی د شاعر مقام او ذمهواري موږ ټول په دې پوهېږو چې ژبه ډېره د کار اوزار او وسیله ده د علم پوهې تجربو جذباتو احساساتو او ارمانونو د اظهار وسیله ده ژبې انسان د علم په بام خېژولی دی او ژبې جهان د ښه ژوندون ځای ګرځولی دی بیا دغه ژبه چې ښکلی ترتیب ونیسي نو ښایسته شي خوږه شي او پسته شي چې ښکلی خیال راونیسي نو ګلونه شي غونچه شي چې ښکلی تخیل راونغاړي نو وږمنه شي وږمه شي چې ښکلا او موسیقي پکې ورګډه شي نو سپینه پلوشه شي نو بیا د رباب تارونه وچیړي نغمه شي یا د شعر زمزمه شي یا د شعر فنپاره شي یا غزل شي یا ټپه شي یا ناول یا افسانه شي بیا تشه ژبه نشي د بیان د سر شمله شي بیا د لوستونکي او اورېدونکي د زړه په کور کې ځای نشي د مین د مات ځیګر کوشیر شي د لږ وخت لپاره یې ټول غمونه هیر شي د عاشق د سوي اروا سوی شي د هغه د خوین زړګي ټکور شي د ماتم په ماښام یې په سندرو سر کې او د اختر په سحر یې په ویر اخته کې خلک فن ځکه خوښوي چې غمونه هېروي اندېښنې تختوي او د خوشحالۍ او سکون احساس ورکوي چې داسې لویه ښېګړه لري نو بیا د شعر او ادب احترام پکار دی د دې دغه جادوګرې خوبۍ ته سلام پکار دی خو یوه خبره شته چې ټول ادب او په ځانګړې توګه شعر که د سماجي انصاف له ارمانه او د اجتماعي مرامه تشبانه وي کوټلی مقصد او ګټور هدف ونه لري نو بیا خوشحال بابا وایي چې معنا ورسره نه وي ویل سپور دي خدای دې نه کړه خوشحال خبره سپوره او د سحر یوسفجي خبره د کاغذ ګل نه خوشبو نه لري او د رښتین خبره چې د خیوې لوښی د خوراک پکې نه کېږي دا خبره په خپل ځای سمه ده چې خوراک د لوښي له مخه خوړی کېږي خو دا خبره هم منل پکار دي چې د خوراک لپاره یوازې خوند نه غذا هم ضروري ده د صورت سره د سیرت خواږه هم بسیار پکار دي باید شاعر او ادیب په دې ټکي پوه وي چې ادب تش ته ساتیری توکی نه دی ادب رڼا ده او ادیب روښان دی شعر شعور دی او شاعر پوهان دی پکار دی چې شاعر او ادیب د بصارت تر څنګه بصیرت هم ولري زیږونې لکه رانجه د وګړو نظر زیات کړي پکار دی چې د قلم خاوند دانشور وي د خپلې ټولنې د خوبو او خامونه خبر وي د خپلې ټولنې په تاریخ تهذیب نفسیاتو سماجي جوړښت علمي استعداد فکري زاویو ادبي روایت او په بدلیدونکو حالاتو یې ژور نظر وي په دې به پوهېږي چې څه لیکي څه لیکي او چاته لیکي پکار دی چې شاعر او ادب د وخت سره پخلا نه شي په پوره اراده او تابعه د وګړو په ذهن او فکر کې پراختیا او پرمختلون په علم کې زیاتون او په حالاتو کې بدلون راولي د نن په چشمو کې سبا ته ګوري او د تش سبا په ځای د سباون لارې په ګوته کې ولس ته د هغوی د تورې او سپورې ورځې د بېلمۍ غریبۍ درپدرۍ ناروغۍ بد اخلاقۍ ناقلارۍ ناامیدۍ ترهګرۍ انتها پسندۍ او ناسیالۍ محرکات په ګوته کې د خپل تخلیق له لارې ورته په کلکو او باوري دلایلو
20 په 20 څرګنده کې چې عیب بې وسه ولسه نه د نصیب خراب دی او نه د عمل خراب دی غرونه شته سمونه شته څلور واړه موسمونه شته د قدرتي وسایلو درنګونه شته روان سیندونه شته د لوی خدای لوی نعمتونه شته نو بیا ستا له مخه د نیستۍ ایرې ولې چڼېږي د ژوند د بنیادي ضرورتونه دې ولې نه پوره کېږي دومره خړ پړ او خوار زار پسې د پنجاب او کراچۍ د سیټانو څوکیدار پسې د یورپ او امریکې په هوټلو کې ککړ تالي ولینځي د عربو په تودو شګو د پوستکي ولې سېځي د وسلو او نشو په تجارت او ترهګرۍ په ناولې نامه په درسته نړۍ کې بدنام ولې شوې د صحت تعلیم روزګار عدالت او امنیت په میدانونو کې ناکام ولې شوې مورنۍ ژبه پښتو چې ستا شناخت او ویاړ دی هغه دومره ورکه سپکه شوه چې نه د قلم مشواڼۍ شوه او نه د روپۍ او ډوډۍ شوه د دې تر څنګه پښتون شاعر باید هر غوږ ته دا غږ ورسوي چې په دې ملک کې یوازې د پښتو نه بل د پښتنو نه بلکې د هر قام او قومیت او د هر بې وسه او بې کسه تن د تن غوښې شرمخان تښتوي زه د دې خبرو نه لږ اختلاف کوم زموږ زیاتره ملګرو د پښتنو غم وجاړه خو د پاکستان پر چوکاټ کې د چترال نه تر کراچۍ پورې کوم سړی دی چې ماښام یې خوب کېږي او هغه نیم لیونی نه دی او ګوتې په لارې ځي او شماری نه ټول ولس په نظر کې ونیسئ خپل غل په نظر کې ونیسئ دلته د پښتونخوا سره سره د پنجاب سند او بلوچستان د زیاتره وګړو د لوږې نه کلمې تنګې وچې شوې او خېټه یې د ولو بار دی هر بې کسه کس ته زور زیاتي او استحصال د خونړۍ شیشه کې ښکار دی او د ژوند په ځای مرګ ته تیار دی د ټولو سر مال ناموس او وړتیا ډېره وړیا ده او عمر یې په دار دی په دې ملک کې د لویو وړو د ښځو او سړو بشري حقونه د مار خپې د نوم شته خو چا لیدلی نه دي څوک نشي ویلی چې هغه نه دی او دا دی بلکې دلته هر سړی په ویل کې دی او وارخطا دی نو دا چا دا ولې او دا څنګه دې خبرو ته خاص پام وکړئ د دې تپوسونو جواب د شاعر سره خامخا پکار دی پکار دی چې شاعر په خوږه خو په ښکاره لهجه له دې رازه پرده راکاږي ولیږي چې ټول چل او کول په نظام کې دی په طبقاتي نظام کې په ټولواکۍ او بې واکۍ کې په شتمن او په نیستمن کې په آقا او په غلام کې په حاکم او په محکوم کې دې تور نظام ټولنه په طبقو کې ویشلې ده یوه لوړه باندنۍ ده دویمه منځنۍ ده او درېیمه لاندنۍ ده سرمایهدار دې ته خاص وکړئ سرمایهدار جاگیردار افسر شاهی او جرنیلان دا یو طبقه ده سرمایهدار جاگیردار افسر شاهی او جرنیلان دا یو طبقه ده دا برنۍ طبقه ده چې لوړه ده زوروره ده او واکمنه ده د دې طبقې ټوله ټولنه ولوټله دې جوړې د وګړو ټوله وینه وڅټله دوی منځنۍ او لاندنۍ طبقه چړته کېنوله دوی د خلکو د خولې نه نوړۍ تښتوي دوی د خلکو مرۍ زوري او زور یې اوبه کوي په دې طبقه کې دې خبرې ته اوس خاص غوږ کېږدئ حاجي خاصه پاملرنه غواړم تاسو یو مهرباني وکړئ بچا راله لیکیا دی ګټورې خبرې روانې دي او دلته کې دا ډېر ملګري راځي تصویرانو یو سلسله شروع کړې ده نو دلته کې مطلب دا چې لکه څوک بیا په خبره باندې نه پوهېږي پروګرام غیر منظم کېږي نو ډېره زیاته مهرباني به ستاسو چې بچا راله ګټورو خبرو نه خوندونه والو او څه سبق دې والو په دې طبقه کې دا لوړه طبقه چې ما یاده کړه جاگیردار سرمایهدار بیروکریسي او آرمي کریسي کوم ته چې موږ جرنیلان وایو په دې طبقه کې چې د سر دي او د ښکر دي هغه عسکر دي دا خبره په ذهن کې کېږي په دې طبقه کې چې د سر دي
او د خکر دي هغه عسکر دي ټول واک د دې سره دی د هرې ادارې په سټ لکه د لړم دوی ناست دي پارلمان سیاست تجارت صحافت عدالت دا هر څه که خارجه پالیسي او که داخلي د دې یو ملنګ شادوګان دي او دې ګډوي دا هغه شهزادګان دي چې د هر چا نه غوره دي او د هر قانون نه بره دي سیاست خپه مینه کوي بل کار کوي او که نه کوي سیاست خو ډېر د صدر په کرسۍ هم کینی او سیاسي حکومتونه او ګوندونه جوړول او بیا ورانول د خوښې مشغله ده خو ګړن به څوک نه کوي کنې توهین دی او زه یې تاترین دی بله افسرشاهي ده شور نشته زور شته غلی دي او په هر څه غلی دي هره چاره کچا او اوپره ځکه ساتي چې ولس چېرته د ښې ورځې خاوند نه شي د سرمایهدار او جاګیردار خو په ضمیر ویر پکار دی چې حرام ونه خوري آرام نه ورځي خپل ناروا جایداد او سرمایې ته د قانوني تحفظ او پکې د نور اضافې لپاره د حکومتي واک لاسته راوړلو لپاره د سیاست په نامه غولونکې هلې ځلې کوي د سیاست په نامه تجارت کوي چا د یو رنګ ټوپۍ په سر کړې ده او چا د بل رنګ څوک اسلام غواړي او څوک انصاف غواړي څوک د جمهوریت نارې وایي او څوک د قومیت